سر ګوري ما وتل ودا مات ته ما وتل بالکل دا مات ته ودا چا مات کړي ودا ز پرون رو جماعت کی د اذان نه 10 منټه مخ کی چې اذان ته 10 منټه پاتیو زما زوی کور تراغه ما ورته خبره وکړه هغه زوی میرا پاسې دو هغه زوی ما باندې گزارو کو زما د سر دادې مات ته و ما پرون رو جماعت قاری سی بو الله د وینو سره کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو هغه بو کم زیاوي چې د روجمات وخت کې مور ته سر ماتي اورانیږي ور سره هغه بو لیا کم زیاوي د مولانا صاحب بیان کړی دی. راځي دا بیان در سره ووري بیا بعد کې زه هم پسو خبرې کوم. قاری صاحب جمعات کې دی ما ماشوم ته ویل ورته وای او جمعات کې دی نو ما ماشوم ته ویل ته ورپسې ورشه ورته وای چې سوي زو سره نه ملاويږم. ماشوم چې ورغه اخذ ورته ویل وی قاری صاحب ته خیر د چې په خپل باندې راشه زما د سره کار دی بل زین راغلی و لری نه راغلی و. زه اخذ ته د جمعات مخې لور اغلم ورته ودرېدل ما وتل مور څه خبره ده هغه د سر نه لپټه کته کړه دا زی داسې سری دی نو ماته وخودو ماته ویل قاری صاحب زما دا سر ګوري ما وتل ودا مات ته ما وتل بالکل دا مات ته ودا چا مات کړي ودا ز پرون رو جماعت کی د اذان نه 10 منټه مخ کی چې اذان ته 10 منټه پاتیو زما زوی کور تراغه ما ورته خبره وکړه هغه زوی میرا پاسې دو هغه زوی ما باندې گزارو کو زما دا سر دادې مات ته و ما پرون رو جماعت قاری سی بو الله د وینو سره کړي دي زما په مخ ویني را روانې وي الته اذان شروع دی ما ټول ورځ د الله د پاره روزه نیولې وه ما ټول ورځ خوله بنده کړې وه ما ټول ورځ خوراک څښاک بند کړی و خو ما چې روژه ماتې کوو نو زما سر نه ویني را روانې وي ما هغه روژه ماتې عقسې کړې خو د دې نه د تعجب خبره دا ده د دې نه د حیرانتیا خبره دا ده هغه مور ما ته په جواب کې وی قاري صاحب دې له نه یم راغلی چې زما بچي ته به دعاوې وکړه دې له نه یم راغلی چې زما بچي پسې بل څه ووایه دې له راغلی ما له تعویض وکړه چې زما دا بچي الله دینداره کړي دې دپاره راغلی یم چې ما له تعویض وکړه چې الله دا بچی سم کړي. الله اکبر. زه یم د مور مینې ته حیران شوم الله د مور د عزت ته حیران شوم چې بچي په سر مات کړی دی وینې ورنه روانې دي بچي په سر مات کو د روژه ماتې په ټیم کې خو د دې مور سره غم دی چې بچی څنګه دینداره جوړ شي د دې مور سره غم دا دی چې دا بچی څنګه سم جوړ شي. هغه مور چې کله دا بچي واړی که نه نو دا بچي ټول په مور باندې ورپنډي په پلار باندې ورپنډي خو چې کله دا بچی زلمی شي خو چې کله دا بچی په خپله د ګټې وټې شو. ښه مرګرو تاسو ویډیو وکته یقینا چې مولانا صاحب چې کوم دی ډېر ښکلی پیغام یې ورکړی دی پکې زبردست پیغام یې ورکړی دی تاسو ویډیو وکته داسې مرګرو مه کوئ هېڅکله هم مه کوئ ځکه مور او پلار چې کوم دي تاسو ډېر په مینه باندې رالوی کی خپل حد ته چې کوم دی تاسو ورسئ او بیا هغې نه باوجود چې کوم دي تاسو مور او پلار خیال نه ساتئ نو مهرباني وکئ چې دا عادتونه چې کوم دي دا ځان نه وباسئ. ښه مرګرو تاسو ویډیو وکته مونږ ته خپله رای کمنټس کې ضرور راکئ. ما شاهد مند خلوال ته راکئ اجازت ښه د وبد بریالي اوسئ د لوی الله په امان.